او د هر آفت اصلي لامل ګناه او د الله نافرماني. که سړی په خپل ګریوان کې وګوري د هغه مصیبت وروسته چې په انسان باندې راغلی، انسان به پوه شي. زموږ د مشرانو او د سلفي صالحینو دا عادت و چې کله به یو تکلیف و غم و پریشاني ورباندې راله، د ټولو څه مخکې لومبنی کار به د دې دا ولو چې دوی به په خپلو اعمالو کې وکتل چې ته د څه غلطي خو به نه رد شوې. یو ځل به د خپلو اعمالو ته نظر ورچوي چې اوته مې څنګه تېره شوه، میاشته مې څنګه تېره شوه. له دې وجې زموږ علما فرمایي وایي که چېرته لمونځ درنه قضا سي، لمونځ الله دې نه کوي، الله دې موږ تاسو ته توفیق د ښه لمانځه راکړي. چې لمونځ درنه قضا سي، وګوره چې کوم عمل دی الله ته ناخوښه شوی دی چې د دې لوی خیر نه محرومه کړي. دا د کومې ګناه آفت وبال در باندې راغله. د لمونځ قضا کېدل داسې دي لکه د انسان چې د جنت یو حصه د لاسه ووځي. الله اکبر. وګورئ ابلیس شیطان لعین څنګه له اسمانو څخه ښکته راغی. وجه څه ولې دا وبال پرې راغلی؟ ولې د داسې بې عزتۍ او رټلۍ سره مخامخ شو او څنګه د خدای د قهر او د لعنت مورد وګرځېدی؟ د خدای په قهر باندې ګرفتاره شو. سبق دی واخلو باید موږ تاسو. همدارنګه وګورئ چې فرعون څه ډول له خپل لښکره سره د قلزم په بحر کې ډوب شو او په هلاکت باندې ورسېدی. 400 کاله عمر الله ورکړ. په 400 کاله کې داسې صحت الله ورکړی و چې تاریخ لیکي په سر کې درد نه ورغلی. لیکن آخر ته د ګناه او د معصیت له نافرمانۍ له وجې آخر ته انجام یې څنګه شو. همدارنګه وګورئ قارون څنګه له خپلې شتمنۍ سره سره ژوندی په ځمکه ننوت او درنونه نه بلکې تر ورځ در آخرته پورې په دې ځمکه کې د فوټ او د لویشت یا د ګز ګز په اندازه باندې په ځمکه نور نه ننوځي، نور نه ننوځي او دا عذاب یې تر ورځ در آخرته پورې، په ورځ د آخرت بې له دې نه هم سخت عذاب. رب العالمین فرمایي عزیزانو په دنیا کې کله کله لږ تکلیف الله رب العزت په بنده باندې کښېږدي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې بنده رجوع وکړي الله ته، بنده توبه وباسي، بنده پوسي. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. الله وایي لږ عذاب به وڅکو په دنیا کې، د عذاب اکبر رسه د لوی عذاب څخه مخکې. د څه لپاره چې کیدای شي سر خلاص کړي، سوچ وکړي، فکر وکړي، لعلهم يرجعون. الله وایي وګرځېږي د دې بدې لارې. همدارنګه زما قدرمنو مسلمانانو د ګناهونو ارتکاب، نفسي غوښتنو او شهوتونو پسې تلل انسان د علم له رڼا څخه لرې کوي. د انسان هغه زده خبرې هېرېږي، نو چېرته به دې نه وي زده سي او په تپه تیارو کې لالهان د سرګردانه ګرځي. امام مالک رحمه الله امام شافعي ته وویل چې ای ځوانه، زه تا یو پوه او ذهین و هوښیار ځوان وینم، کوشش وکړه چې د ګناهونو د ارتکاب له کبله دغه رڼا د زړه یعنې دغه رڼا د علم مړه کړې. همدارنګه امام شافعي رحمه الله فرمایي وایي شکوت الی وکیع من سوء حفظي، د بدې حافظې شکایت مې وکیع دا بل استاد دی هغه ته مو وکړئ چې زما شی نه یادېږي. وایي په اوصاني بترک المعاصي وایي هغه راته وصیت وکړئ د ګناهونو په پرېښودلو باندې. ځکه فإن العلم نور والله لا يعطي للعاصي. علم یو نور دی او الله پاکې عاصي او ګناهګار ته نه ورکوي. له دې وجې زما قدرمنو مسلمانانو روایتو کې راځي که څوک ګناهونه پرېږدي الله دې موږ تاسو ته وساتي، الله دې د توبې توفیق را نصیب کړي. د هغو د سترګې، غوږونه، دماغ او وجود به سالم تر مرګه پورې ورسره وي. تاسو وګورئ په اکثره سپین ږیرو کې عاقب ته عقل خراب سي، دماغ یې کار پرېږدي، لاسونه لا لاس ورکړي، پښې د لاس ورسي، مطلب اخر ته داسې سي چې د خندا سي.
الله تعالی دې موږ تاسو له دغسې حال وساتي. دا د څه وجې تاسو بیا سپین ږیرو علماو ته وګورئ. یو سړی چې په ذکر او په تلاوت د قرآن او د الله د نافرمانۍ نه خپل د وجود صفا ساتي او اندامونه د الله چې امانت درکړي دي، خدای تعالی به د تا سره د همیشه لپاره در ابد هغه وخت لپاره چې در څو پورې مرګ راځي او په آخرت کې سالم وساتي او په آخرت کې به داسې رڼا او پړکا ځینې خیږي چې ته به خپل ورته حیران پاتې شې. فاما الذين ابيضت وجوههم واما الذين اسودت وجوههم. قرآن کریم کې الله وایي بعضې هغه کسان چې هغه مخونه تک سپینې کامیاب او بعضې هغه کسان چې تک تور مخونه. په دې خاطر باندې زما قدرمنو مسلمانانو همدارنګه عزت او درناوی د الله پاک په وحی کې دی. من کان یرید العزة فلله العزة جميعا. سورة فاتر لسم آیات کې الله رب العزت فرمایي نو که ته عزت او درناوی او قدر او سکون په دنیا کې غواړې، لوړی په دنیا کې غواړې، نو ته د الله نافرماني او سرکشي مه کوه، الله به تا عزتمن کړي. او هغه چاته الله د عزت ورکړي چې هغه د الله شکرګزاري او د سرغړاو څخه ډډه کوي. عبدالله بن مبارک لوی حالم تیر شوی دی. هغه وایي ګناه او معصیت هماغه څه دي چې زړونه وژني او ذلت په میراث کې درته راوړي. ذلت په میراث کې درته راوړي، په میراث کې. همدارنګه د ګناه پرېښودل د مبارک فرمایي په حقیقت کې زړه ته حیات دی او د خپل ځان لپاره حیات دی. باوري خبره وایي دا ده چې الله رب العزت د دنیا او آخرت کامیابي په دې کې چې د سړي د الله د نافرمانۍ نه څه شیان چې په انسان باندې منع کړي د هغه نه راوګرځي چې په څه چې انسان امر کړي هغه وکړي. ګناه چې شته وایي د بعضې هغه کارونه نه کول لکه لمونځ الله په امر کړی نه کوي هم ګناه ده، سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. او د بعضې نه الله منع کړی لکه چرس مه څکه او تیز کوي. له دې وجې زما قدرمنو مسلمانانو الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. همدارنګه قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کم مصیبت چې تاسو ته رسیږي دا سبب یې هغه ستاسو کړونه دي چې تاسو لاسو یا پښو یا ستاسو د وجود نه ظاهر شوي، کومې ګناهونه چې تاسو کړي. خو الله رب العزت فرمایي ویعفو عن کثیر. ډېر ډېر ټکي زه معافوم که پر هر ګناه مې رانیولې ژوند به دې تپاسوي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي دا سورة شورا وکم آیت چې ما تاسو ته وایي په سورة انفال کې فرمایي ذلک بأن الله لم یکن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله رب العزت یو قوم داغه څه نعمت اخستل زه درغه وخت پرې نه اخلم درڅو چې دی په خپل پر خپل ځماني حال بدل نکړي. زه نعمت ورکړم زی ونازم او هغه به ځای کارونه کوي، نه شکرې او نه فرمانی تملا وتړي. هغه چې پر خپل ځماني حال خراب کړي نعمت په نافرمانی باندې بدل کړي خپل ځنه. یعنی سړی ګناهونه کوي الله تعالی هغه پرانستري دروازې د رحمت هغه د نعمتو دروازې در باندې تړي. دا الله نه دي د باندې تړلې، تا په خپل ځان بدل کړي. حتی یغیروا ما بانفسهم چې دی خپل بدل کړي څه چې موږ د دې پر نفسو باندې کړي. همدارنګه عزیزانو په ګناهونو باندې الله رب العزت د انسان خفه کیږي او بیا به سپک انسان ومن یهن الله فما له من مکرم. الله رب العزت چې څوک بې قدره کي بې عزته کي د هغو دپاره عزت نشته. د خپلو زامنو د لاسه به ووهلو ډبول خوري او بیا به بې عزته. همدارنګه ګناهونه د ټولنې له منځ څخه ډاډ، امن او سوکالي له منځه وړي. په کور کې هم دقه شانتې راواخلي. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. علامه ابن قیم رحمت الله تعالی لوی عالم تیر شوی دی. هغه وایي پر انسان باندې د ګناه تر ټولو ناوړه اغېزه همدا ده چې هغه دومره جبون او ډارن وي، اخر ته ډارن بزدل محتاج چې د خپل سوري نه هم ویریږي. امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی فرمایي د مکی خلکو ډاډمن ژوند کاوه. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په څیر باندې الله رب العزت یو ستر نعمت ور باندې وکړي. په ستره لورینې او پیرزوینې ونازول، خو هغو د دغې سترې لورینې په اړه د خدای شکر پر ځای نه کړ او ناشکري ته یې ملا وتړه. هماغه و چې د قحط لوږې سره او د بې امنۍ سره لاس ګرېوان شول. تر 7 کالو پورې داسې دوام وکړ چې په کې مردارې او هډوکې مو وخوړل.
امام حمید المصلح وای د نن په نړۍ کې چې مسلمانان د مرګ په ژرنده باندې وودل کیږي مرګ مسلمان دلته پټاو دلته کیسه وای داغه دا وجه د امن او د سوکالي په ارمان باندې دي شپې سپاکي او زما په فکر دغه هر څه د اسلام د ژوند بشون کې دین څخه د سرغړونې پر بنیاد باندې وینځ راغلي د مسلمانانو نو مسلمان څنګه کار نه کوي د دې په وجه باندې هغه ویل دغه کړهونو دغه سختي سره مخامخ دي همدارنګه د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه امت په ورستوي کې به هغه وخت حسب مسخه او قذف رامنځته شي